اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما تاستوي مخکې د دینه چې د روزې متعلق ضروری مسائل شروع کو، داغې نه مخکې یو څو مسلې زده کول پکار دي. هغې کې یوه مسله دا ده چې تراویح څو رکعاته دي. رمضان المبارک کې یو خاص منځ راغلی حدیث کې، هغې ته تراویح وایي. تاسو ته ما حدیث ویلی او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره امت د تراویح طرف ته دعوت ورکړی دی دومره بل شي ته نه. او بیا حضور فرمایل چې چا تراویح وکړي تیر شوی مخکینی گناهونه ورته الله ټول معاف کوي. اوس تراویح څو رکعات دي؟ نو تراویح شماره د شل رکعات تراویح دي. مدینه منوره کې به شپږ دیرش رکعاته کېدو. د هغې وجه دا ده چې مدینه منوره کې طواف نه و، نو د هر څلور رکعاته تراویحو نه بعد به هغوی نفل کول. نو 14 رکعاته به نفل کول. څلور رکعاته تراویح به چې وکړي بیا به څلور رکعاته نفل کول. نو څلور کرته د تراویح په منځ کې به هغوی نفل کول. 1430 کېږي. مکه مکرمه کې به د سلف صالحینو په دور کې د څلور رکعاتو نه بعد یو طواف کېدو. څلور رکعاته به چې وشو بیا به یو طواف کو. مدینه منوره کې به څلور رکعاته نفل کو. خو شماره د تراویح شل و د دې نه کمه نه وه. امام مالک رحمه الله صحابه و دور کې، تابعین و دور کې، تب تابعین و دور کې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراویح کړي دي او شل رکعاتې کړي. د پخپله کړي دي او هغه دلایل مې لیکلي اوس یې درته وایم. په جمع کړي دي. همدې مسله باندې بحث کوم چې تراویح شل رکعاته دي. د شل رکعاتو نه که څوک درته کم وایي صحیح د هغه مونځ دی، خو هغه تراویح نه دي، هغه تهجد دی. تهجد 8 رکعات راغلی دي، تراویح 6 رکعات راغلی.
په رمضان کې چې کوم منځ کېږي او د روژې متعلق خاص منځ هغه 20 رکعات دي. دا درته ځکه وایم چې ډېر ملګري به تاسو ته وایي چې تراویح 8 رکعات دي او دا خبره مونږ او تاسو باندې خوږه لګېږي ځکه چې رکعتونه کم شو کنه. مونږ او تاسو چې روژه ماته کو اوبه او خوراک ډېر وکړو نو بیا درېدل راته ګران نو کم مولوي صاحب چې راته کار اسانۍ د هغه خبرې را باندې خوږې لګي. نو ځکه مې دغه بحث درته نن اراده کړې چې دا درته ووایم. نو تراویح 20 رکعات دي. د 20 رکعاتو نه کم منځ ته تراویح نشي ویلی. هغه تهجد دي یا عام نفل دی. څومره امت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې تیر شوی دی او راضی به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه کې د صحابه او دور کې د تابعین او دور کې تر نن ورځې پورې د حضور په امت کې داسې مذهب نه دی تیر شوی معتد بها، داسې امام نه دی تیر شوی، داسې صحابی نه دی تیر شوی، داسې تابعی نه دی تیر شوی، داسې بزرگ نه دی تیر شوی چې هغه 8 رکعات تراویح کړي او یې خلکو ته ویلي او نه په دې 8 رکعاتو کې حدیث شته. حدیث شته خو په تهجدو کې. نو چې څوک مو غلط نه کی نو نن درته یو څو دلایل په دې وایم چې دا موږ 20 رکعات کوو دا غلط نه کوو، دا صحیح ده او دا 8 رکعاتو والا سره اس نشته بغیر د خپل ځان د خبرې او بغیر د دین چې رکعاتونه کم دي نو خلکو ته مزه ورکړي. نو اول نمبر دلیل د امام بخاری رحمه الله استاد ده، نوم ده ابن ابي شیبه، دا د امام بخاری صاحب استاد ده. هغه د حدیث یو کتاب لیکل ده 8 جلد کې. هغه په دې 2 جلد په 280 صفحه باندې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث راوړی او حدیث روایت کړی دی د رسول الله مبارک د تر بچی رئیس المفسرین حبر هذه الامه د دې امت غټ عالم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ رسول اللہ مبارک صلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. رسول اللہ مبارک صحابہ تا منزور کا 20 رکعت و آخر کی وتر مکڑو. دا حدیث تا امام بخاری رحمه الله د استاد کتاب ده. هغه استاد دا لیکل ده او تجلد ده او حدیث کې اس خبره نشته، حدیث هم صحیح ده او کسو خبره پکې کوي نو هغه بیا زیاته کوي او علما داغه جواب کوي که هغه طرف تزم هغه بیا خبر استاسو د ذهن نه بالاتری دي.
دویم نمبر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سلورم خلیفہ دے او د حضور زم مبارکم دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا صحابی دے چه حضور فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابها زد علم خارم و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ دا ما بل ورځ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوب کې ولید دومره کتابونه ور باندې پشا کړیو دومره کتابونه چا کتابونه په دومره دراندو چې راو غورځیدو او دا پخه مبارکه دا خوب شوا ما ته یو سړی دی خوب کې وای وی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دومره علم کړه دومره علم الله ور کړه دے چې بدن وړوکه دے او علم په ډیر دے دا ټول کتابونه د ته یاد دي نو ذکر او غرزي او کداغه د علم قصې می درته وکړي حیران شي به ته ان شاء الله یو ورځ نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا امام دا صحابہ دا بچے کل رمضان را گئے نو صحابہ تب پخپل شل رکعت امامت کا یو حدیث کے دادی چه رمضان المبارک را گئے نو حضرت علی سے اب قاریان رو غختو قاریانو تاوی وی جمع چه ورکوی خلقو تب شل رکات تراوی کو کم جماعت کے چه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ التب قاری مخ کے کو شل رکات تراوی بے اکڑی چه کلب شل رکات پورشوی نبیا با قاری سے برستو شو او حضرت علی سے بمخ کے شو آخری نوی تربا درې رکعات هغه وکړو دا حدیث دا د حدیث یو غټ کتاب دی او محدث دی امام بیهقی رحمه الله نوم دی هغه یو کتاب لیکل دی د حدیث السنن الکبرى 9 جلد کې کتاب دی او هغه نه درته لیکل دی او ما په خپل سترګو لیدل دریم جلد یو سلاته اتیا صفحه دریم نمبر دلیل در رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دویم خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او دا هغه شخصیتو چې رسول الله مبارک کو فرمایل که زمان رستو بل پیغمبر وے نو عمر با پیغمبر حضور ورته فرمایل چې په کومه لار عمر زی رضی الله تعالی په هغه لار شیطان نزی هغه لوی شخصیت هغه ټول صحابه کرام را جمع کړ ورتوی تراوی بکو خصو رکات بکو د ټولو صحابه فیصله او د عمر فاروق سے فیصله داو چې هر جمعات کې تراوی کیږي شل رکات بکیږي د عمر فاروق سے بپخپلم شل کول او داغه په دور خلافت کې چې سمرا وطنونه په اسلام باندې مشرف شویو ټولو ځایونو کې به شل رکعاته کېدی دا حدیث هم امام بیهقی رحمه الله او غټ محدث تیر شوی هغه په خپل کتاب السنن الکبرى کې په دریم جلد کې او په صفحه یوصل و اتیا کې دا حدیث راوړی سلورم نمبر دلیل در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دے
او د حضور قاریم دے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی کله کله به رسول الله مبارک ځان ته راوغوښته ورته وی ما ته تلاوت وکړه هغه ورته قربان پتا قرآن کریم نازل دی نو تا ته څنګه تلاوت وکړم وی زه دا خوښه ګڼم چې ستا د خولې نه تلاوت واورم نو هغه د صحابو امام هغه به چې کله جمع ورکوله نو 6 رکعاته تراویح به کوله دا مونږ او تاسو قرآن کریم کې چې تلاوت کوو نو رکوګانې پکې شته که نه دې ته ولې رکو وایي دې ته رکو ځکه وایي چې د رسول الله مبارک قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ با دغه ځای کې رکو ته دغه ځای کې به رکو ته رکعت به پوره کم ځای کې چې ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رکو ته تللی دی هلته اوس عین لیکلی شوی دی چې دا رکو ده یعنې دلته ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رکو کړی ده نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ با په 20 د رمضان باندې ختم کو او هر شپه به یو رکو پکې وي هغه وخت کې رکو نه و خو دومره اندازه تلاوت به کو اوس چې څومره اندازه پر رکعت کې کړه الته اوس نخه لګېدلې د رکو نو هر شپه به 6 رکعات کول نو 6 ته چې په 20 کې ضرب ورکړي څو ته جوړېږي 540 اوس چې قرآن کریم راواخلی 540 رکوګانې دی دا چې څوک اته کوي دته ووایه ورشه المارۍ نه قرآن کریم راواله څو رکوګانې دي پکې ابه درته وایي 540 ورته وایي دا راته ووایه چې دا 540 رکوګانې په قرآن کریم کې ولې راغلي دي او دې ته رکو ولې وایي دا حدیث تا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا امام بخاری رحمہ اللہ استاد ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ لکل دے پخپل کتاب کے دویم جلد دے صفحہ دا 215 پنځم نمبر دلیل یو تابعی دے غٹ عالم سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا حجاج ابن یوسف حلال کړو وی ددن ډېر وینه تلوا علماء وی ولیتی وینه تلوا وی دبانه ډار نو راغله حجاج ابن یوسف ورته وی علالم دی او که پزړه دی ارمان نه وایا هغه وی ارمان مې دا دی چې 2 رکعات منځ به وکم 2 رکعات منځ یو کو خو زر یو کو ورته وی منځ دې زرو نه کو وی ډېره مزه را کړې و خو زړه سره یو فکر مې مزغو تراغی چې حجاج بوای چې سعید ابن جبیر مرګ نه ډاری نو ځکه مې دا 2 رکعات زر وکړه کله چې شهید کو بیا حجاج ابن یوسف چې کله مړ شو چا په خوب کې ولیدو وی الله د سره کومه معامله وکړه ورته وی چې څومره مړی مې کړي د هر مړی مقابله کې الله یو کرت مړ کړل خود سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ په حق کې 80 کرت مړ کړل دلته علما سوال کوي چې دغه صحابه شهیدان کړي دي نو د صحابه په مقابله کې یو کرت مړ کړي د تابعی مقابله کې 80 کرت مړ کړي وې داغه وجه دا ده
چې دی په علم کې داسې پایې ته رسېدلی چې مثل نو نو موت العالم موت العالم د عالم مرگ د عالم مرگ. نو سعید ابن جبیر ته خدای پاک داسې علم ورکړو چې حجاج ابن یوسف او یا کرته چې دی د په مقابله کې الله سزا ورکړه. دا سعید ابن جبیر کان یؤم ب20 د بچ کله جمع ورکوله 20 رکعات تراویح به کوله. دا حدیث د سعید ابن جبیر سے یو محدث ته عبدالرزاق نوم دی. هغه د حدیث یو کتاب لیکلی دی 9 جلد کې. دا حدیث راوړی دی په 4 جلد کې صفحه د 200 شپږم نمبر دلیل د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچے مبارک عبدالرحمن هغه د صحابه امام هغه به چې جمع ورکول او تراویح به کولی نو 20 رکعات به کول. یو غټ محدث تیر شوی امام ابن ابي دنیا هغه یو کتاب لیکلی 10 جلد کې دی. دا حدیث راوړی په 4 جلد صفحه 540 باندې. 8 نمبر دلیل یو غټ تابعی دی حسن بصری رحمه الله نوم دی. تاسو به نوم اورېدلی. دا په بصره کې یو ډېر غټ عالم او زمونږ استاسو د سلوک او د تصوف امام هم دی. ولایتم اعلا و علم معلا. حسن بصری رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې صاحب تراویح څو رکعاته وکړو؟ هغه ورته وی د صحابه کرامو عمل داو چې صحابه به کله رمضان کې تراویح کولی نو 20 رکعاته به کول. د حسن بصری رحمه الله دا خبره امدق امام ابن ابي دنیا 4 جلد او 540 باندې دا راوړی دی. 8 نمبر یو تابعی دی عطا ابن ابي رباح رضی اللہ. دا غټ تابعی دی او امام بخاری رحمه الله ددو آثار راوړي. عطا ابن ابي رباح بچ کله جمع ورکول او رمضان براغه نو تراویح به 20 رکعات کول. دام ابن ابي دنیا په خپل کتاب کې اول جلد او 383 صفحه باندې دا لیکلی. 9 نمبر دلیل امام ترمذی رحمه الله او داغه کتاب دی. علما وایي چې د چا په کور کې ترمذی شریفی دا داسې ده لکه چې د په کور کې پیغمبر دی او حدیث بیانوي. د چا په کور کې چې سنن ترمذی الله ورته دومره برکات ورکوي لکه چې د په کور کې رسول الله مبارک ناستي او خبرې کوي. ډېر لوی محدث دی. امام ترمذی رحمه الله فرمایي واکثر اهل العلم د تراویح متعلق زیات اهل علم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما چې د حضرت علی صاحب نه روایت شوی دی او د عمر فاروق صاحب نه من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک د صحابهونه 20 رکعتا صحابهونه او د اکثر اهل علمونه 20 رکعات راغلي دي. نو د صحابه عادت دا چې 20 رکعات به کول. ترمذی شریف سنن ترمذی اول جلد صفحه د 100 او 6 شپېته.
لسم نمبر د احناف یو غټ عالم دی ابن الحمام ورته وایي چې وابیانم د حدیث مني وی چې دا غټ محدث دی نا ابن نجیم ورته وایي ابن حمام نا ابن نجیم ورته وایي هغه وایي چې تراوی 20 رکعات دي په 10 سلامون ان دو رکعات باندې کما هو المتوارث دا 20 رکعات په 10 سلامونو دقه سے نقل دي د صحابهونو البحر الرائق د کتاب دی اول جلد او صفحه د یوصل او ولس یو لسم نمبر دلیل یو عالم دی وهبة الزحیلی ورته وایي د مصر یو خسته عالم دی هغه په دې مسلو باندې ضروری مسلو کتاب لیکلی یولس جلده الفقه الاسلامی و ادلته اغه نوم دی هغه وی قول کثیر من العلماء ډیر علما په دې دي چې انها 20 تراویح 20 رکعات دي وهو السنه سنت دقه شل دي ولی لعمل المهاجرین والانصار د رسول الله مبارک مهاجرین صحابه چې څومره او انصار صحابه چې هغه ټولو بشل کوي کتاب نوم دی الفقه الاسلامی دویم جلد دی صفحه د 1009 دولسم نمبر یو عالم دی نوم دی ابی عبدالله محمد بن عبد الرحمن الدمشقی اغوی ومن السنن صلاة التراویح سنت و منزون کی دا تراویح منظم دے فی شہر رمضان دا تراویح خاص پر رمضان المبارک کی دی عند ابی حنیفة والشافعی و احمد دا دریوارو امامان و مسلک دے وهي 20 رکعتا ب10 تسلیمات 20 رکعات دی او په 10 سلامونو باندې دی د کتاب د نوم دی رحمت الامه فی اختلاف الائمه اول جلد صفحه د شپږ سلويخ دیارلسم نمبر زمونږ استاد د هرات یو عالم دی سلطان ابن علی القاری الهروی اسم پا ہرات کے مزار شریف تے التے روزہ مبارک مولا علی قاری رحمہ اللہ فرمائی لیکن اجمع الصحابت صحابہ اتفاق کرے دے و اجماع کرے دا علی ان التراویح 20 رکعتا چھ تراویح سودی 20 رکعات دی د کتاب د مرقات المفاتیح د مشکات شریف شرح ده دریم جلد صفحه ده 302 سوارلسم نمبر د احناف یو غټ عالم دی بدر الدین عینی رحمه الله نوم دی وی التراویح 20 رکعتا تراویح 20 رکعات دی وهو مذهبنا دا زمون مذهب دی وبه قال الشافعی و احمد دقه خبر امام شافعی و امام احمد سبب کړي ونقله القاضی عن جمهور العلماء قاضی عیاض یو محدث سر شوی وی جمهور علماء معنا ټول علماء په دې متفق دي چې تراویح 20 دي د کتاب د البنایہ شرح الهدایہ دویم جلد او 649 صفحه پنځلسم یو عالم دی چې مونږ او تاسو ته وابیانم ډیر پیش کوي ابن تیمیه نوم دی رحمه الله
دا د امام احمد صاحب په مسلک دی. زمونږ د اکثر ملګري ورسره ورانه دوردونه پکای، خو زما مسلک جدا دی. زما مسلک دا دی چې څوک مړ شي هغه پسې به خبرې نه کوئ. ولې د خپل وخت علماو د هغه مقابله کړې ده. موږ او تاسو وروستني خلک یو، زموږ د مړو سره څه کار دی؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مړ شي د هغه بدي مه بیانوئ، ولې کم عمل چې کړی هغې سره مخامخ دی، نو تی څه کوې؟ یوه مسله ده، نو مسله باندې بحث پکار دی. مقصد مې دا دی چې ابن تیمیه هغه چاتم قبول دی چې زمونږ استادو زمانه کې څوک 8 رکعاته کوي. ابن تیمیه وایي فلما کان ذلک یشق علی الناس، کله چې په خلکو دا ګرانه شوه، ابتدا کې صحابه د تراویح جمع نه کوله، څوک بدلته ولاړو، څوک بدلته ولاړو، څوک بدلته ولاړو. که فکر مو کړی ځان ته تراویح ډېر سخت کار دی. ګوره کله مونږ او تاسو نه جومات کې تراویح پاتې چې ځان له بیا کولی شو، بیا خو ډېر ګران دی، یاره بس پرېږده څه فرض خو نه دي. او بیا زمونږ زمانه کې سمه سستی ده، نو په خلکو دا تراویح ګرانې وي ځکه چې ځان لو. نو قام بهم ابی ابن کعب، د رسول الله مبارک قاری ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ راپورته شو فی زمان عمر، د عمر فاروق سے په زمانه کې 20 رکعتا دی به مخکې کېدو او ټولو ته به 20 رکعات ورکول، والوتر آخر کې به وتر هم کو. د کتاب د ابن تیمیه سے مجموعة الفتاوا 45 جلد ده، د هغې په 14 جلد او 80 صفحه باندې دا خبره کړې ده. خلاصه دا ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شل کړي دي، پخپله یې کړي دي. عمر فاروق صاحب شل کړي دي، حضرت علی صاحب شل کړي دي، ابی ابن کعب صاحب شل کړي دي، صحابه ټول شل کړي دي، تابعین شل کړي دي. د دین اخوا مشکل پیښ دی نشته. نو تراویح 60 رکعات دي. ګوره څوک مو غلط نه کی، 8 نه دي. ویم درته 8 رکعات چې کم کوي، حدیثو کې 8 رکعات راغلی دي، د بخاری شریف حدیث دی، خو هغه د تهجد دی. حدیث به درته ووایم. یو صحابي دی ابي سلمې نوم دی، دی وایي زه حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته راغلم، ما ورته وی تا نه یوه پوښتنه کوم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا د رسول اللہ مبارک بی بی دا، مینس کے پردہ وا، دا تی پختنه کئی دین با صحاباو دا مسلو پختنه کولا. ورتوی وزمونگ موری رسول اللہ مبارک چی د شپی منس کو نو 100 رکعاته کول او څنګه کول، څنګه منځ کول. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته وایي وی رسول الله مبارک با رمضان او غیر رمضان کی یعنی روزه کوا او که روزه بنوا د 11 رکعاتو نه زیاتواله نه دی کړی. نو وی څنګه به کول؟ وی 4 رکعات نیت به وکړ. هوا بی سلمان دومره ښایسته مونځ به یې کوه چې ته د هغې د ښایست او د اوږدوالي پوښتنه مه کوه، ښایسته مونځ به یې کوه، اوږد به یې کوه.
نو چې 4 رکعاته به وکړه کنه بیا به سلام واړو بیا به 4 رکعاته وکړه دا غي د خایس او د اوږدوالي پوښتنه مکه کله به چې 8 رکعاته پوره کړو بیا به پورته شه 3 رکعاته ویتر به وکړه نو 4 او 4 سو کېږي 8 او 3 11 ورته وی بچیا دا د رسول الله مبارک د شپې مز دی رمضان کې به هم کو غیر رمضان کې به هم کو دی وایو ګوره دا والا 8 رکعاته تراوی منګ وایو الله خو عقلم در کړه کنه رسول الله مبارک تراوی کولی جمعات کې قانون داو چې پاول صف کې به مشران صحابه ورپسې به ځوانان ورپسې به الکان اخره کې به بیبیان اوس کدیس تابعی پختنه د تراو کوله نو د سړیو نه پکار وکړه د خزو نه پکار سړیو نه پکار زه تاسو ته مسلې کوم خو تاسو سړی یې کنه اوس چې څوک پختنه کوي د دې مسلو متعلق زما په کور ته زی دروازه بټکای ک تاسو ته وای کدا پختنه د تراو نو خود سړیو نه به کړي وکړه دا زی او د رسول الله مبارک د بیبی نه پختنه کوي اوس وین درته یو خبره پوره کم بیا بری ته کدا د تراو پختنه وا نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خو جمعات کی تراوی کړي په کار داده چې د پختنه چا نه کړي سړیو نه کړي خو چې دا کور ته زی او دروازه ټکای معلومی کی دا چې دا د هغه موز پختنه کوي چې کم رسول الله مبارک په کور کې کو هغه دویم کدا د تراو پختنه وي نو زمونږ استاد مور مبارکي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته نوي چې د حضور موس په رمضان او غیر رمضان کې دسو غیر رمضان کې خو تراوی نه هغه ته پته ولګېدل چې د ابي سلمہ پختنه د تراو نه ده د هغه مزد چې زما کوټه کې کوي نو ورته وایي چې رسول الله مبارک به روزه او غیر روزه کې د 11 نه زیات نه کوي دریم نمبر خبره تراوی د خوب نه مخ کی دا چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته کوم حدیث ا د خوب نه پس ده تهجد د خوب نه مرستوي تراوی مخ کی تهجد سمانه وی خیدل خو مخ کی خوب وار سلورم تراوی دو رکعات دي سلور رکعات تراوی نکی او پدی حدیث کې راغله صلی اربعا سلور رکعات منځ وکړه فلا تسأل عن حسنهن وطولهن دا غیر د خایست او د اوږدوالي پوښتنه مکوا پته ولګېدله چې دا پوښتنه دا حدیث ته تهجد ده دا د تراو نه ده دا لیونی چې ده موتا غلطی او یو ګوره ما سره بخاری شریف ده همدغه حدیث دی بخاری شریف دا درو 3 رکعات ویتر کاو ویتر واجب دا به پرې خودل هوسته دا چې څو 4 رکعات تراوی و دی ویتر یو رکعات وای مونږ وایو چې د حدیث اخر سره سکے الته خو 3 رکعات ویتر دویم نمبر دلیل درته وای تراویح سمانا را سمدنه پښتنو کې تراویح سمانا د تراویح معنا تراویح جمع ده او مفرد ده ترویحتن معنی ده دمه کول مسله دا ده چې 4 رکعاته منځو کې بیا بدلته لکه دمه کې سبکه
دمه بکې. اوس راځه عربی کې قانون دی چې د یو د پاره مفردی دو د پاره تسنیه، پښتو کې تسنیه نه استعمالېږي خو عربی کې وي، او چې د دوو نه ډیر شي بیا جمع. نو تراویح جمع ده، معنا ډیرې دمې. نو چې ته اته رکعاته وکړې نه کې خو دوه دمې را اخو تراویح نه شوې، اخو ترویحتان شوې. دی اصل کې په عربی هم نه پوهېږي. که دا اته رکعاته وې نو دا به و ترویحتان، نوم به تراویح نه و. خو چې تراویح جمع راغی پته ولګېدله چې دا شل دي وطن دي. شاه وزیر یو سوال وکړ، هغه سوال یې ورته حل جواب کوم ورته کړي پیغمبر د خدای دی بس په جمع کړي. او قایون جواب یې زما خبره واوره، زر ته وایم مسله ته پوره کوم خو ما پرېږده ورته. بله درته وایم اوس مې در دوی ته دلیل وي خو ته په دې الماریو ګرځېدې. ما درته وی قرآن کریم چې راواخلې، غټ دلیل درته وایم د قرآن. قرآن کریم چې راوالي رکوع پکې شته که نه؟ قرآن کریم کې نو الته قرآن کریم کې رکوګانې دي. ما تاسو ته وی د رسول الله مبارک قاری ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ شل رکعات کوي، شل رکعات تراویح به کوي. په ویشتم به ختم کول که زمون قاری صاحب چې یو رکوع وایي. نو شلو ته چې په ویشت کې ضرب ورکړي 1540 راځي. قرآن کریم رکوګانې وشمارئ 1540 رکوګانې. ټول قرآن کریم دا د صحابه دور دی. اوس راځه جمع کم وخت کې وه. کله چې روژه راغله د بخاری شریف روایت دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جمعات ته راغی، صحابو ته جمع د تراویح ورکړه. الله اکبر، نور خبره خلاصه شوه ذاتي. زه ته اوس خبره پوره کوم، مختاتوی خبره پوره کوم. رسول الله مبارک جمع ورکړه د تراویح. صحابه کرام خو عاشقانو، خبر شو چې رسول الله مبارک تراویح کوي. سبا جمعه د نیمې نه وړېدلی و. رسول الله مبارک بیا جمع ورکړه. مونږ او تاسو خو تراویح نه تښتو. چې صحابه خبر شو چې تراویح جمع رسول الله مبارک ورکړه، حضور خو تراویح کوي. جمعات سم ډک شو. بخاری شریف کې دی چې 2 ورځې جمع ورکړه. صحیح ابن حبان د حدیثو کتاب دی هغې کې دی چې 3 ورځې جمع ورکړه. خو چې د صحابه دا هجوم یې ولیدو او دا شوق یې ولیدو نو وډار شو چې اسې نه د الله د طرف نه حکم راشي او زما په دې امت به فرض شي. او کېدی شي چې زما امتیان وروستو را روانې هغوی بیا دا نشي کولی، ستړي به موږ ته یې کتلي دي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په 4مه شپه یا په 3مه شپه رونوت او صحابه ټوخي کول او غاړې تازه کولې تر دې چې پیشلمې شو. رسول الله مبارک راووته وی ستاسو ټوخي ستاسو غاړه تازه کېدلو باندې زه خبر وم، خو ما سره یو فکر پیدا شو چې ستاسو دا شوق مې ولیدو، ما وی در باندې فرض نشي یا به مشکل سره وغورځېږئ. تراویح کوئ ځان ځان لې کوئ چې فرض نشي. کله رسول الله مبارک وفات شو بیا خو ډېر یو خطرناک وخت راغی. کومو خلکو چې ایمانونه زړه ته نه و غورځېدلي خو د الله د پیغمبر د مجلس پرتو پې پروت و ځان ته مسلمان وی. حضور چې وفات شو هغوی مرتد شو. چا ښکاره اعلان وکړو
چا د زکات نه انکار وکړ نو د صدیق اکبر صاحب زمانه ډیره یو خطرناکه یو حساس وخت راغی ځکه چې ټوله ډله د نه جدا کېږي او دې کې چې دی نو صدیق اکبر صاحب رضی الله تعالی عنہ صحابه دې مسلې ته توجه ځکه نه وه چې هلته ضروري مسلې پېښې شوې صدیق اکبر صاحب چې کله وفات شو د عمر فاروق صاحب دور راغی صحابه به ولاړ ولته مونځ کوه هلته مونځ کوه هلته مونځ کوه هر چاته به یې مزه نه ورکوله اوس خلکو یې قربان دا خو په موږ ډېره سخته ده صحابه یې ټول راجمع کړل ورته وی څه کوو ورته وی صاحب چې یو امام دې راته مقرر کړی دی او موږ په جمع تراویح کولې اوس خو فرض کېږي نه ځکه چې رسول الله مبارک زمانه کې دا پروګرام اوس خو نه فرض کېږي وی په دې مو اتفاق دی وی په دې مو اتفاق دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی ته به مخکې کېږي او قرآن کریم به م وی ختم بم کې او دوی ته به جمع م ورکې نو 20 رکعاته تراویح شروع شوې په جمع داسې نه ده چې عمر فاروق صاحب 20 شروع کړي نه 20 د مخکې نه وي جمع اوس شروع شوه جمع اوس شروع شوه دا دومره خواري مې د سره ځکه وکړه چې خلک به مو غلطوي چې تراویح ته دې ګوره او موږ او تاسو لټان یو د هغوی خبرې را باندې خوږې لګېږي دین راته کموي نو د دوی ونه منئ دا دروغ وای او که د سره نه منله نو زه ډاکټر یم مال یې راولئ زه پوه شو هغه پوه شو آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین مکه مکرمه کی 20 رکعاته کی مدینه منوره کی 20 کی د دې نه غټ دلیل کم دی سب